دا غریبین می گیلا دا دا غریبین می گیلا دا دا غریبین می گیلا دا دا وخت تاسو لیدی شیناس مشاوري رشکی ته قتل د پوسټ کویا جوړ پر شکه راغلی د ریکارډینګ له السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي ته جوړ پر شکه راغلی نه راغلی خو په موټر کې ما خو اوس دلته دونه ډیره زیاته خلک ولیدل چې د ناستې ځای نشته دی نو زه د رشکې ته راوختم څه مو راغلی ریکارډینګ ما پسې خو چې ګاډی راغلی 8:30 بجې او نو اوس ټایم ته وګورئ ریکارډ ختمي کړل نه د ختمېدو نوم لا نه اخلي خستړ کړي ډایرکټر سي داسې ستړي کړي وو که نه چې اخره کې مونږ هغه د ډرامې نوم هم هېر شو د غریبۍ نه مې ګیله ډرامې له راغلي راځي ډایرکټر صاحب ته څه ووې یاره دا خو دې نه وی یو د ګټې نه وی او یو د ډرامې د راتګ نه وی ستړی شوې څو ډیر زیات ستړی شو ځکه چې ایکټینګ ډیر ګران کار دی ریکارډینګ ډیر ګران کار دی خلک یې وګوري ښه په آرام سره خو ځان کان دی خو زمونږ بیړه غرقه شي ځکه چې یو سین را باندې 15 پیرې 6 پیرې 10 پیرې چې څو پورې هغې اوکې ویلي نه نو تر هغې پورې موږ په آرام غوسه نه درځي چې تاسو یو ډایلاګ وکړئ 2-3 پیرې بیا باید نه دوباره بیا وکړه نو که غوسه رام شي نو کولی څه شو هغه غوسه اوس موږ دې وخت کې مظلومان یو هر څه برداشت کوي لکه هر څه برداشت کوو او ځکه برداشت شو چې شوړې ته په انتظار مې کا غلوغه شوړه یادوي نه هغه شوړه نه بله شوړه قائد اعظم ته په انتظار یو ګپ شپ بدی سره لګو پروګرام به زموږ جاری وي یو بل شان دمالو د مینه پد بد حاضرېږو With every Turk Show box, get a Tang Jug Pack free. دا غریبین می گیلا دا جی زه خو ډېر متاثر شوم ډېر خوشحاله شوم چې دې سره کېناستم دې سره مې خبرې وشوې انشاءالله دا ستره به جاري وي او زموږ هر قسم تاسو سره به سپورټ وي او زه د حکومت نه هم دا ریکویسټ کوم خواست کوم چې فاینانشلي پکار ده چې دا دې سپورټ کړي ولې چې زموږ کوم چې دا ټلویزیون دی د پښتو دي فاینانشل ډېر کمزوري دي زه حکومت نه دا اپیل کوم دې سره فاینانشل سپورټ دا غریبین می گیلا دا دا غریبین می گیلا دا دا غریبین می گیلا دا چې دا وخت ما سره یو نوموړی ډایرکټر موجود دی دوی سره خبرې ترې کوو حکیم الله نوم یې دی السلام علیکم وعلیکم السلام وخت څه پاس کېږي شکر الحمدلله تاسو ښه جی څه مصروفیت دي څه ریکارډینګ شروع دي څه جوړوي بس دا د مرګري ریکارډینګ له راغلي د سیټ باندې موجود یو دی ویل دا زما مرګري ناصر تاکاله نو درته چې زموږ د ډرامه د مرګري شروع کړی دا او راشه لګ وی ګورونو دا منډه تړي مو سره لګوالي پکې او مخفلم ډېر ډرامه دینه پس 2-3 سالور رواني دي خلن سبا د چینل وخت دی چینل لپاره به جوړي مخکې ما نور ډرامې جوړ کړې مونږ خپل دغه میوزیک وال دکانونه ما هغې نه ما ریلیز کولی اوس هغه ریلیز وخت لاړلو د مسافر دی له اقبال دی له دې ټول نه ما ډرامې ورکولې دي دغه کولې ریلیز کولې راله د خپل دکان نه ما ریلیز کې دی باندې عمر کې پروډکشن مدیر له کول اوس لګې دا چینل خبرې دی چینل اوس دا دور رالو نو موږ هم کوشش کوو چې یو چینل پکې موږ هم دغه کو خپل لیندان روان کو خپل کاروبار دغه کو دا سره او زمونږ استاد او دغه دا سره تاسو فلمونو نامې واخیسته دې سره زه اسسټنټ ډایرکټر ممتاز علي خان چې د اوربل جوړ کړی دیدن دا چې فلمونه جوړ کړي دي دا زما استاد او ما د سره چې ورکوټوال نه تقریبا ډیر وخت کار کړی دی ډیر فلمونه مسج کړي دي وسره او اوس هم زما استاد زول کال کړه لاهور لور شمه او ډیر تقریبا اخیری فلم زموږ باغی کې دی چې ما هغه سره کړو او بیا د پیښور طرف د شپږ خپل دلته کاروبار خپل پروډکشن شروع کو او ډیر ډرامې مې جوړ کړي لکه تیراوال ډرامه ما جوړه کړې ده نه غواړم واده غواړم ور بشي خبر بشي او دغه سره دا انتها
او د ظلم انتها دا ډرامې ما ډېرې جوړې کړي نور هم داسې ډایرکشن هم کول هلته خپل هم پروډوس کړي دي خو به دا د ملګري نن وایي راځئ چې نن دغه وکړو لږ دغه سیل سپاټه وکړو ملادر پکې ډېره مننه چې ستاسو ډېر شکریه ډېر ښکلې خبره ورسره وکړل شوې اوس موږ مخکې وځو او د ډرامې میکینګ ویډیو چې کوم تاسو ته ښایو د غریبۍ نه مې ګیله ده د غریبۍ نه مې ګیله ده د غریبۍ نه مې ګیله ده ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو لیدل د ډرامې ریکارډینګ شروع دی لګیا دی مونږ هنرمندانو سره ګپې شپې لګولې ډېر خوند یې وکړو تاسو به هم دې خوندونه اخیستي وي نو اوس مونږ له اجازه راکړئ په ډېر لوی مهربانه الله باندې سپارم د الله په امان